د وحدت نیوز قدرمنو کتونکو د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی نن لیدل شوی دی. نن دا سرچینې تصدیق کوي چې هغه د افغانستان نه لاړو روان شو فرانس ته. په جاز کې ناست دي او تصویر یې راغلی دی چې په ورسره د افغانستان په اسلام آباد کې پاکستان دپاره پخوانی سفیر ډاکټر عمر زخیلوال هم موجود دی. کتونکو تاسو ته به دا پته وي چې کله نه امارت اسلامي حکومت جوړ کړی دی، په افغانستان کې راغلی دی، نو حامد کرزی هم څو پیرې کوشش کړی دی چې دی بهر هیواد ته لاړ شي، بهر دورې وکړي، خو طالبانو نه دی پرېښی. 15 ورځې مخکې طالبانو درته ویلي دي چې په تا باندې هېڅ قسم بندیز نشته او ته چې چېرته هم تلل غواړې ته تلی شې راتلی شې، ستا خپل کور دی، خپل هیواد دی. خو بهرحال بیا هغه د حامد کرزی دفتر هم دا تصدیق کړی دی چې او په ده باندې بندیزونه ختم شوي دي، خو حامد کرزی چېرته تلل نه غواړي. نن لاړو او سرچینې دا ویایي چې دی روان دی فرانس ته، او فرانس نه علاوه د نور ملکونو دورې به هم کوي، په فرانس کې به هم کینی او دی به د افغانستان هغې خلکو سره هلته میلاویږي چې څوک د دې دوران کې تللی دي او بهر هیوادونو کې هغې اوس میشته دي. هغې خلک چې څوک د افغانستان په امن و امان کې او د افغانستان په تجارت کې د افغانستان په آبادکارۍ کې کردار ادا کولی شي، هغې سره به خبرې کوي. داسې ته به دا هم ویمه چې حامد کرزی همیشه د طالبانو سره داسې د سختو فیصلې سره د ښکاره باندې کا چېرته داسې فیصلې دي چې دته خوښې نه دي، لکه په جینکو باندې، په زناناو باندې نوکرۍ نه وصل، په دې باندې هم د اختلاف لرلی دی. د جینکو په تعلیم باندې هم د اختلاف لرلی دی او دا ویلي دي چې زناناو ته حق دی چې دوی راوځي او خپل معاش وکړي، خپل روزګار وکړي، خپل جاب وکړي، خپل ځان سپورټ کړي، خپل فیملی سپورټ کړي. او داسې چې څومره یونیورسټۍ دي، کالجونه دي، هغې باندې هم د دوی چې کوم بندیز لګولی دی، همیشه ورسره حامد کرزی دې سره اختلاف کړی دی. یو بل دا اختلاف په ټول نه اهم دی چې په افغانستان کې امارت اسلامي افغانستان دی یا نه دی، خو پاکستان پلوه بلل شي. د همیشه پاکستان دپاره چې کومه د رویه مخکې وه، ګذشته 10 کاله مخکې چې د کله د صدر و، نو پاکستان سره د مسلې وې، هغه اوس هم برقرارې دي، هغه اوس هم هغه رویې دي چې پاکستان باندې داسې ډېر اعتماد دی نه کول غواړي. خو بهرحال دا ده چې د افغانستان آبادکارۍ دپاره حامد کرزی یو ښه کردار لوبولی هم شي، یو ښه کردار، یو سوچ هم شته ورسره او کړی هم دی. او بیا هم اوس دا ممکنه ده چې طالبانو سره د ده داسې څه خبرې شوي وي چې په ریهیبیلیټیشن کې او د افغانستان امن و امان دپاره د کردار ادا لوبولو دپاره د بهر هیوادونو ته تللی وي. بهرحال چې کوم هم څه اپډیټس راځي موږ به تاسو سره شیر کوو، موږ سره اوسئ.